السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. محترم خور پوښتنه کړې ده چې ستا سره مو ډېر څه زده کړل، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه را سره پیدا سوه. پخوا به مو وایي دا مینه او محبت خاوند سره و، نو ټول وخت به په دغه شغل کې و. خو اوس مو د خاوند او د اولاد مینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت بدله سوې ده. فکر و سوچ مو ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینه کې مشغول دي. الحمدلله الحمدلله. نو دې پوښتنه کړې ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څو اولادونه وه او فاطمه رضی الله عنها ولې دومره ورباندې ګرانه وه. محترمې خور، الله جل جلاله دې په ورځ د قیامت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اهل کې راپورته کړه. داسې پوښتنه دې کړې ده چې زموږ د محبت ښه دې هم راپاکه کړله. دا چې ښه چې خیره نصیبیانو وي سړی ټکور پر وموښي، چې ښه بیا ورته پاکه سي. نو د انسان کې چې د محبت قوه پرته ده کله کمزوري سي، نو شاګرد چې داسې ښه پوښتنه وکړي زموږ هغه د محبت پر ښه باندې لکه اوبه چې توی کړي نور مؤمنه او محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د اهل بیتو سره ډیر سي. محترمه، د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم و اولاده وه، 3 نارینه وه 4 ښځینه وه. په نارینه وو کې قاسم، عبدالله، ابراهیم، دغه 3 وه، او په ښځو کې زینب، رقیه، ام کلثوم، فاطمه رضی الله تعالی عنهن اجمعین. خو ټول اولادونه یې د بیبي خدیجې رضی الله تعالی عنها څخه وه، ما سوال ابراهیم هغه د ماري قطبیه رضی الله تعالی عنها زوی و. دا نور اولادونه یې ټول هغه د بیبي خدیجې رضی الله تعالی عنها څخه وه. دا چې ولې ګرانه وه پر رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم باندې، ډېر تکالیف وګالل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ډېر خدمت وکړي. د عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی ان نبی صلی الله علیه وسلم کان، رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیت الله شریف سره لمونځ کوه و ابو جهل و اصحاب له جلوس، ابي جهل او د ملګري ناست ول. اذا قال بعضهم لبعض، یوه او بل ته وویل څوک به لاړشن راوړي، مرداري به راوړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر شا باندې بیا ور وغورځي. اذا سجده، چې دی سجده وکړي. خو پر دې باندې فیصله وسوله چې فلانکی به ځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اوږو کې به مرداري علی اعظم بالله ور غورځوي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم پر سجده و. دی خبیثان رالل، مرداري راوړل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اوږو کې، یا مرداري ور وغورځوله. فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها راله، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شا څخه مرداري ایسته کړله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوږې ور پرېوللې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راپورته سلو سجدې، فرفع رسول الله صلی الله علیه وسلم رأسه ثم قال، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سر راپورته کړي بیا دا شرا وکوله، اللهم علیک بقریش، 3 واره دا شرا وکوله. صحیح البخاری او مسلم دا روایت ذکر کړی دی. او دغه رنګ رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم سره ډیره مینه درلوده او ډیر محبت یې ورسره درلودی. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل پلار مبارک په دفاع کې یوه ابي جهل په چپلاخه باندې ووله
ابو جهل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ښکنځل کوي، علیاذم بالله. فاطمه رضی الله عنها ورته وایي نه شرمېږي چې ما په پلار کې بد رد وایه، شرم نه کوې، حیا نه کوې. هغه دومره امین دی چې حیواناتو ته لا ضرر نه دی رسېدلی، انسان ته بېچیرې ضرر ورسېږي. زما پلار ته ولې بد رد وایه؟ ابو جهل وایي ووله په دې مخ باندې په چپلاخه باندې. دا ژاړي راله کور ته په ژړا باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي ولې ژاړې لورې؟ وایي زه خو ابو جهل وولم. رسول الله صلی الله علیه وسلم راووتې، حمزه رضی الله په مخه ورغلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي نو خو زه قوم کې دومره څوک نه لرم چې زما دفاع وکړي، قریب نه لرم، زما لور به ولې ابو جهل وهله؟ ابو جهل که زما سره دښمني ده، زما د لور سره د ده څه کار دی؟ حمزه رضی الله تعالی عنه ته غیرت ورلی. حمزه رضی الله ته غیرت ورلی چې زما قریبه ابو جهل وهي. نو فاطمه رضی الله عنها تر لاس ونیول، راځه لکه څنګه چې ده وهلې تی هم ووهه. دا مبارک ویراله ابو جهل په دا مخ باندې ووهه. ابو جهل هم څه نه سوی ویلی. حمزه رضی الله مبارک په دې وخت کې اسلام نه و راوړی. ابو جهل بیرېدی ځینې. نو علما کرام وایي د حمزه رضی الله عنه د اسلام سبب دغه ځای سو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره همدردي ښکاره کړه. نو فاطمه رضی الله عنها چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ګرانه وه، ډېرې ستړیاوې دې مبارکې ورسره وګاللې، ډېرې ستړیاوې ورسره وګاللې. او حالانکې ټول اولادونه د رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم که اولادونه مبارکان دي رضی الله تعالی عنهم اجمعین، او کلونی مبارکان دي رضی الله تعالی عنهم اجمعین، پر موږ باندې واجب الاحترام دي، تر مور تر پلار را باندې حقدار دي. او دغه رنګه ابوبکر صدیق راته نو مبارک وخت رالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم کړه. فسمع صوت عائشه علیه. عائشه رضی الله عنها په زوره غږیږي، اواز یې په زوره دی. عائشه رضی الله عنها وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي زما ته دا را معلومه ده ان علیا و فاطمه احب الیک من ابي و مني. زه په دې پوهېږم زما تر پلار علي پر تا ګران دی، او تر ما عائشه تر ما بی فاطمه پر تا ګرانه ده. عائشه رضی الله عنها مبارک ورته وایي مرتين و ثلاثه، دو چنده درې چنده هغه پر تا ګران دي. ابوبکر صدیق راته نو مبارک چې راننوتی چې د خپلې لور اواز یې واورېدی، ولیا بنت پلانه، د پلانکۍ لورې تا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم اواز راکښلی دی. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه د علي رضی الله تعالی عنه سره او د فاطمه رضی الله عنها سره دومره ښکاره وه چې ټول ورباندې پوهېدل. عمر رضی الله تعالی عنه راځي فاطمه رضی الله عنها ته وایي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ډېره ګرانه وې، او ستا له پلار را لاندې بل څوک د غونه پر ما باندې نه دی ګران لکه ته چې را باندې ګرانه یې. او دغه رنګ عبدالله بن عباس راته نو مبارک وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم د علي رضی الله عنه کره ورغلی. فاطمه رضی الله تعالی عنها او علي رضی الله تعالی عنه خاندي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ورغلی دوی پټه خوله سول. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي ولې مو خندل او چې زه مو ولیدلم پټه خوله سولاست، څه پېښه وه؟ فاطمه رضی الله عنها ورته وویل یا رسول الله یا زما پلاره، زه درته وایم چې زه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم تر تا ډېره ګرانه یم، او دی بیا وایي چې زه تر تا ډېره ورباندې ګرانه یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وخندل. سبحان الله، الحمدلله. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ورته وایي؟ لورکۍ ستا سره مې د اولاد مینه ده او ته پر ما باندې ګرانه یې، خو علي تر تا عزتمن دی را باندې. حدیث رقم 15015 مجموع زواید جلد نمبر 9 صفحه 230. نو فاطمه رضی الله عنها مبارک چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ګرانه وه،
د هغه وجه هم دا وه چې ډېر تکالیف او زحمتونه دې وګالل. او دا نو د اولادو په مابینځ کې محبت غیر اختیاري وي. اولاد ټول ګران وي، خو بعضې اولادونه پلار ته ډېر قدرمن وي، ډېر ورباندې ګران وي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي فاطمه زما یو ټوټه د زما د بدن، که چا ورسره بغض کاوه زما سره بغض کوي. الله جل جلاله دې د دوی مبارکانو محبت را نصیب کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.